پلور مو ته ډېر چې د پر زموږ سره پلور مې هېڅ خوند یې نشته. عید ډېر خفه مې ژمنه ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې جذبې دې را ژوندی کړې ضمیرونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې السلام علیکم د پښتون ټایمز چغمالي خوښه کتین کې یور بیا میژ اغي غریب کورترغلی چې دا کیس لګې کړي ژړلې لوري د غربت یو جنا مړو لوري په یو داسې بیمارۍ نه مړو چې یو نیم لاک روپۍ د پستانه لګېدل ان نوې ورته پیرا شوی هارمونی د یو نیم لاک تور خوره تا وړای و ویس د توسه هغه خلک چې چا څور تر لاجل دی هغه پیسې میژ وړي دي پانا وال میژ د سره کیسه کی ډیچا ایدر راوند دی څنګه شي زړه ته شې د کیمې کیسې وستري ژړتا وکړه ډېر کیسې دی کیمې پلور ها پلور مې ډېر ودی پلور دې ډېر یو دي شي ای څه یې چې پلور مطلب یې د پرس وایي سره ای نه خو د پرس خواږه کې چاکار وایا ورکی سره ووزه چې څه وشو له خاص وشو پلور مو ته ډېر یاد شي چې د پر زموږ سره پلور مې هېڅ خوند یې نشته. چې دا وړي کې کني ورځ دی و چې وژوړي پلور غوړي څه کو پلور غوړي زیرې کوي چې زه پلور ته ځم بیا تاسو غونډ سره خپاوي کنه غون خپای کور چې څو راځه غون خپای اچھا بیا وس ډیچه داس کی چې هغه خلک چې چا تاسو پورا پیسې لاجلې دي کنه یغه نه زته ته هغه ریپې درکا ویو درته وشایا اول داغه 15 بوندې 50200 روپۍ د بیرین هغه می سفر چې د چمالي سره تعلق لري توستای لاجلې د درکړه دغه سره داغه د مصفا 26 نمبر نه یو می سفر خپل او په ډیره شي چندا کړی و چې 140 درهمي پاکستاني 29290 روپۍ دا درکړه او دغه سره داغه د الینا یو می سفر او لاجلی وی 300 درهم پاکستاني 13730 روپۍ درکړه او دغه د غیاس نه یو مسافر لاجلی وی 120 درهم پاکستاني 5490 روپۍ او ورسره دغه چې کی مې روپۍ دي د مصفا 11 نمبر نه یو مسافر 100 درهم لاجلی وی یغه نه پاکستاني 4580 روپۍ وردا درکړه او دغه د شارجنه یو مسافر د ورور په ذریعہ میشتر ولاجل لازر پیدا درکړه او دغه چې کیمری پیدي و د اف سی ولاد بلوچستان په ایزی پیسہ 1900 روپۍ ولاجل چې 40 روپۍ د ایزی پیسہ ولا کټ کړی 1860 روپۍ درکړه دغه د مصفه 37 نمبر نه یو مسافر 225 درهم ولاجل پاکستاني 10300 روپۍ درکړه او دغه سره دغه د شرپاو سره د بوزبي و مسافر جمع کړی و 140 درهم چې پاکستاني 6400 روپۍ درکړه دغه کرنل علي شیر مسعود د هنګونا په بذریعہ جیس کیش 20000 روپۍ ولاجلې چې د جیس کیش ولا په جانډولا 500 روپۍ کاټ کړل او 19500 روپۍ درکړه
او دا د سعودي عرب نه یوه مسافر د محسن خیال په لوس میشتر ولاژلې 15,000 روپۍ دا درکړه. دا یوه نامعلوم کاس چې نوم یې میشتانه دی وشوی جمال مالیار په ذریعه یې 15,000 روپۍ ولاژلې دا درکړه. دغه یوه نامعلوم کاس چې نوم یې نه روشیدلی خانه یې لازره په ذریعه جس کشر ولاژلې چې 300 یې کټوتي په شی وشوله د جس کش ولا کټ 9,700 روپۍ دا درکړه. دا د شک تو یوه مسافر د امارات د بنیاس نه 4,000 روپۍ تو ستار ورکړه. دغه د امارات نه د پاستای سرویکی پاستای چې کیما دو پاستای دغه نه یو مسافر 15,000 روپۍ ورکړه. او دغه یودرمن خیل د امارات یودرمن خیلو چې امارات نه 200 درهم په ورلاژلې په پاکستاني 9,150 روپۍ ورکړه. دا د رسول خیمه نه یوه مسافر لاژلې وې 5,000 روپۍ درکړه. دا د امارات نه یوه مسافر لرګي منډۍ چې کومه په ټانک شدو هغه ته ورلاژلې وې 5,000 روپۍ درکړه. دغه د لرګي منډۍ کښې یو کاس وه چې هغې 2,000 روپۍ راس کړې ټانک کښې دا درکړه. دغه خیرزالي نومې ده چې 215 درهم یې امارات نه ورلاژلي پاکستان نه 9,830 روپۍ ورتلې دا درکړه. دا د باروان د سپینکۍ یو مسافر د امارات نه وزیرآباد ته ورلاژلي وې وزیرآباد چې مکې نه ډاشې 16,500 روپۍ درکړه. دا شمن خیل دغه د امارات نه 1,000 روپۍ ورلاژلې وې د عیده د قربانۍ پوره د عیده قربانۍ پوره 9,666 روپۍ چې کومه باخره ورته کړې وه د هغې پوره د 1,000 روپۍ ورلاژلې وې دا درکړه. دا یوه د مکین رایشي چې کور یې په مکین چې دی خو د ډي آی خانه یې په جیز کیش باندې ورلاژلې 1,000 چې هغه کټوتي 300 وکړه هغې 9,700 روپۍ دا درکړه. او په دغه رنګې تو ته چې کومې میژ پیسې در ورسولې ده ته میژ 2,52,230 روپۍ میژ ده ته ویس خزرې ور ورسولې او دغه سره یوه مسافر بلها په 10,000 روپۍ ورلاژلې دي هغې میژ ته رسید ورکړی وه خو چې میژ بینک ته ورغلی نه وې کیدای شي هغه روپۍ هغه روسیخې شي کیدای شي بینک ته نه وي جمع شوي او د سعودیانو یوه مسافر هم ویلي دي کیدای شي هغه روپۍ هغه دغه ته ورسېلې میژ ته ورلاژلې نه دي هغه نه او دغه سره بشرا مسعود چې کومه دو هغې د دغه ته یو فارم ولیکه د چې کوم لایف سټاک پاکستان طرف نه کوم مال مویشي تقسیمیږي د یتیمونو پوره د کونډې پوره هغه فارم باندې لیکلی دی او دغه نه مخته میژ دغه ته 20,000 یور ویروې او 22,300 بیا ویروې یعنی تقریبا څه کم 3 लाख روپۍ دغه ته میژ ورسولې خو نن چې کومې پیسې میژ د دغه مسافر طرف نه ورسولې 2,52,230 روپۍ میژ دغه ته ورسولې. ویش څرنګه یې غیشکو د تقریبا د روپۍ نه ډاکه شوه خوشحال یې خوشحال اول که دغه چې پلور مو ژاندی و لکه دا روپۍ کنه علاوه اوس مو پلور روغ وای ژاندی و زه هغې مسافر نه خوشحال چې کوم دغه روپۍ ورته ورلاژلې دي خدای د دغه داسې بچیان خوشحال وساتي دغه ته د خدای په یو په سله بدلې ورکړو. ویس او په دغه باندې څه کي په دغه باندې چې څه کاروبار ته یې څخه وي ګوډ اچھا دا سکیم مسافر چې دغه کومې پیسې دي دغه میژ دغه ته په یوه دیکونه شخوي چې دغه ته د کل ګټه راووځي په دغه رنګ یو د دغه د کور ضرورت هم ځینې پیرا کېږي او دغه د واکارې ځینې اوري ګاټو ورته کو دغه د پسرې سترګې د دوکاندار ته ورتلی شي واکاره راخوستی شي میژ کوشش دی دغه تعلیم تحصیل کړي میژ مخته چا سره کیسه کړې دو خو توسې که په دغه رنګې نورې غریبونو سره یتیمونو سره هیلپ کول غواړې د میش کوم نمبر دی بدام میشته کال کولای شي دغه علاقه کې انتهایی غریبون دي تو سه
او دومره پاته هم نه وي لکه چې میش ته ویلي چې میش ته وس پته ولګي چې کله هم دا چر شري کړله په سپینو جامې شه ګرځي خو غریبون ډېر سخت وي میش خلک خو خپله پښتو بیا هم نه پرېږدي خو غریب وي نو که تاسو هغې سره امداد کول غواړئ هغه یتیمون چې د پر خواشلو وګرځي هغې پر امداد کول غواړئ پښتون ټایم چغمالي په پیج کې کوم نمبر ویني یا په سکرین چې کوم نمبر ویني په دغې مې سره رابطه وکړئ ویس زه درخه غواړئ اجازات زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ